سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 18مه چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له 9 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت او ایران بهرنیو چارو وزیرانو خبرې. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناندرۍ ته د ایران اندېښنه. عراقچي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د کړکېچ پر حل یې ټینګار کړی. او د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت 8 کسیزه پلاوی ایران ته لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرې کړي. بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ استانبول کې پر وروستیو مذاکراتو هم خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی او په دې تړاو یې د خپل هیواد له لوري د رغنده رول لوبولو وړاندیز کړی. د خبرپاڼې له مخې متقي ویلي چې اسلامي امارت پلاوي د مشرتابه په ځانګړي هدایت او صلاحیت او په ښه نیت له پاکستاني لوري سره استانبول کې خبرو کې ګډون وکړ او زیاته کړې ده چې پاکستان سره د ستونزو حل ته د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې لومړیتوب ورکوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د خبرو دریم پړاو کې پاکستاني لوري د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتو نه و چې له امله یې د اسلامي امارت مرکچي پلاوی ونه توانید ملموسې پایلې ته ورسیږي. عراقچي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د کړکېچ پر حل یې ټینګار کړی. د ایران بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له خپل پاکستاني سیال محمد اسحاق ډار سره د ټلیفوني خبرو له لارې د دواړو هیوادونو د وروستیو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو په اړه خبرې کړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عراقچي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله او دوستانه اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې ایران بیلابیلو برخو په کچه د اړیکو د پراختیا لپاره کلک هوډ لري. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د دوام، د سیمه ییزو اغیزناکو هیوادونو په همکارۍ، د اختلافاتو د حل او د کړکېچ د کمولو اړتیا ته اشاره کړې او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ چمتووالی څرګند کړی. د ایران بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دواړو لوریو د دې موضوع په اړه د مشورو د دوام پر سر هوکړه کړې. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت 8 کسیزه پلاوی ایران ته لاړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانی ویلي چې د یاد وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي په مشرۍ د یاد موینیت د رئیسانو او د عامه روغتیا وزارت د اړوندو مسؤلینو په ګډون 8 کسیزه پلاوی کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې UNODC په نه په تهران کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او روږدو کسانو د درملنې په برخه کې د ګډو هڅو په موخه جوړه شوې غونډه کې د ګډون په موخه ایران هیواد ته لاړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د جاپان له سفیر سره د همکاریو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي چې د جاپان سفیر ماساموتو کینیچي د اطلاعات او کلتور له وزیر شیر احمد حقانی سره لیدنه کې ویلي چې جاپان له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افغانستان د ثبات لپاره هڅې کوي. بشري مسایل له سیاسي موضوعاتو سره نه تړي. نوموړي د افغانستان له ملي موزیم سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې جاپان د اطلاعات او کلتور وزارت سره په ګډه د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره ژمن دی او دې برخې ته ځانګړی ارزښت ورکوي. بل لور حقانی ویلي چې له جاپان سره د اړیکو او همکاریو د دوام غوښتنه کوي او په وینا یې اسلامي امارت د نشه یي توکو د کښت، سوداګرۍ، قاچاق، استعمال او د روږدو د درملنې په ټولو برخو کې خپله ژمنتیا ثابته کړې.
او وروستی خبر هم دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس کې اسلامي امارت ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې له سختو زیانونو سره مخ دی، خو د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنونسیون لخوا د اقلیمي بدلون کنفرانس کې چې په برازیل کې ترسره کیږي رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. دغه ادارې ویلي چې افغانستان په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له امله شپږم هیواد دی او خلک یې د وچکالیو، سیلابونو، د یخچالونو د ویلي کېدو، د زراعتي محصولاتو کښت، ځمکې ښویېدنې، د ژوند بڼو له منځه تللو او د اقلیمي بدلون له امله د جبري کډوالۍ سره مخ دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد کنفرانس کې د ګډون بشپړ چمتووالی درلود ترڅو په دې نړیوال کنفرانس کې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان د خلکو د متاثره کېدو، د افغانانو چاپیریالي حقونو ته د پاملرنې او له نړیوالو مالي مرستو څخه د افغانانو د محرومیت غږ پورته کړي. خو د افغانستان خلکو ته په دې کنفرانس کې د ګډون حق نه ورکول د اقلیمي عدالت، نړیوالې همکارۍ او بشري پیوستون خلاف عمل دی. یا د ادارې د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې د اسلامي امارت استازو ته په نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي ترڅو د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.